راشستا لیونه اوسم پخپل خال دی راشستا لیونه اوسم پخپل خال دی دومره زرتی جوړ کی اوس کله بل سو دومره زرتی جوړ کی اوس کله بل سو تو بغای زړه می هټا یار لالا په خیر علي وعلیکم سلام کښېنه ما خو مې چېرته د غرمې پیرې راپسې رووته خیر دی ډېر زر ته کښېنه رښتیا زه به لنګې ته کښېنم فضیلت څنګه وه وایه که نه څنګه دې راپېښه وکړه اوبه ډېرې شل زه لس په درله ټول کولر راوالمه لاله اوبه در وړم دا ولې لاله اوبه وڅښه دغه شان اوبو له راځه ها خو د چایو غم چېرته ونه کړې نه رښتیا تمه رانه ونه کړې ښېمه ته څنګه یې فضیلت څنګه وه ها که نه وعلیکم سلام زما دروندا ډېر خیال ساته ګورې ها که نه د یو څو ورځې امانت دی د خیره په ډنګ ډوم بیا دنه راولمه راشه که نه ولې دا چېرته ما د نواب لور کړې ده نو کارکور ستا خور ته نو ته خو ځان له داسې نو دا فیصله به دې مخکې کړې او په ما دې مل خبر کو چې په کومه ورځ ورغلم تا خو وي زما د اړخ ښه دي نو دا خبره به دې کړې وه که نه زه په ځان نه پوهېدم خو ته نه پوهېدې دا ډنګ ته له چا په غوږو کې اچولې دا راته ووایه دا د چا نه خالي دا د شینا نه خالي نه دی شینا الله دې په لیونو حکومت ده ستا نه خالي نه ده دوی خو مونږ باندې نادونه هر څه نه ښودل خو ټیک دی ورته شیطانې کړې دی لالا په خیر دا دله باندې څه د چې اوبو غم کړی وی دی ګورې په قهر د باچاخ ته که چې زما وښی راځي دله د چې اوبو غم کوه ګورې ویمه چې د اوبو کې مې ورته لږ زهر اچولې وې او ورکړې مې خبرې څه وایي خو یې 15 توله کالي بنګله او یو جیره پټې دا به زما په خور پسې لیکې دی وایي نه نشي دا دونه څه پسې لیکو که نه نو بیا ځانه د چتران نه 50-50 روپۍ نه وي ولې نه راوړي نه نو ته نه شکر وباسه چې هغه بدنامه خور دې مونږ وکړه په ایمان چې ګورې هغه خو درې ځله لاړله محمد جرور سره لاړه خبره بیان تلې ونه ګورې دی خو د سم پنجاب یو ځل تلې د ځواني مرشد هم څه ناچار واچو محکم تلې وه یو ځل ما ته ټوله خبره ما د ماما سره تلې وه دا ماما خو بوډا دی دغه څنګه زوی وشو دا له څنګه لوری یې شوې ولې شوې وه هغه د ماما لوری د ماما یې لمسی شوې وه ښځه ښه یې شوي دي بس هر څه یې شوي دي په بالې مولا کله نیټه راله راکړه چې در شو چې دا کار سم کړو استعمال یې ورته ووایه ما خو ورته وویل چې ورغلم که نه نو ته ما ته په دې خپله منونۍ باندې وویلې چې ما درکړې ده او زما د اړخه ښه دي نو دا کالي مالي خبره خو تا ما سره نه ده کړې په ما یې ټول کړې او بیا ما شینا ته وویلې او واحد ته مې وویل او ما خو زیر یې وکړل نه ته ما ته ده ووایه چې ده تا ته ویلي دي دا خبره ته ده کړې نو ولې دی چېرته کور کې پلار و هغه راته د ده دا خوله او د وکیل نسوار والا ډبلۍ دا خو یو شی دی او تا د ده په خوله باندې هغه خور سره بوله په خپله ناسته وي خور یې په موقع ناسته وه هغه مته مې ور مې کا ماړې بس دې په بلولو چې خور رضا ده جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی دې په بلا مو ګوټ پیروډ بازار نه چې یو خیالې چې بله پخه کړم ما ته دې ویلو په 15 ځلو په دې لږ ځله باندې د میخ په ځای میخې دا ورته چا ویلي دي په ایمان ګوره د میخ په ځای میخې ورته ما نه دي میخې یاد دي او بنده دوه بندې نه او که نه چې ما به له تاسو خیرمارانو کې کوله نو چېرته په نوابانو کې به مې کړې به که نه چې دا بنګلې منګلې ستا په خور ولې ستا خور د بنګلو خزانه سو اوس له په دې ویښتو کې ګوتې چې ما په دې انګړ کې نه راکاږم ته به کومه دې په چاورېدلې نه وې څنګه اوچتې اوچتې خبرې کې دا دی نه ماړه زه د نه معافي غواړم یاره ستا خور به زه په سره ډولۍ کې روړه به ستا د ټول خاندان لاس لاسې زما نه دې پاتې کړي ما ته پته وه چې دا د شینانه خالي نه ده د خولې نه دې ووته که نه
دا خو ما ته لاس وو ماړه زما خور به تا نه سلوټ کړي یاره ستا عزت کم زمونږ نه کور اوسه. ماړې خور دا دې ګوره څه چلو فضیلت خفه شي فضیلت ته لاس وړو شئ. فضیلت ته راغلی نه دی، د خور سره ته نه ګورې او د فضیلت سره ته ګورې او دا کارګو به راځي دا به ما ته په کور خبرې کوي. هغه لا ناسته نه ده، را بنجو کېږي او ما کره راځي. ماړې نو څه چلو شو چې یو خبره نیمه وکړله ښځه وکړه که نه وکړه بنګلې مه پسولي کړه، ټول جایداد به پسولي کړه. ستا خو د پلار نکاح دغه څه دی چې هغه کاسره دې نشته. وی ویلې نو څه چلو شو ملي خو به لکو ما نه ګوره چې خور دې را واده کړو پردی بنګلې او پردی ځمکې وبسې ولیکو چې خور دې را واده کړو بیا به مو سره خطاب اوس لاړ شو خور ته به ووایي د چې په سټام کې د یو ځل کله دقه خوله دې ماته شي نو بیا خو به یې بله ورکې که نه. بس نام کې نه لیکو په ساده کاغذ باندې لیکو مرچکې ماما ډورې دویم نمبر کاتې ته یا به راولي هغه به راله کار سم کړي ته به زه یې په کور کې ورشه کېنه زه مرچکي خان پسې ورغلم. ته ورشه زه نه ورشه او دقه منافق راوله یا خدایه اوس زمونږ دونه بدې ورځې زمونږ د کور فیصلې به ټولې مرچکې کوي یا الله دا رشته اوس بیا ورانه شي هر خبر کا حسابونه جیونه پرې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ستام زما په شان سترګې زما ستا په شان سترګې دي نو دې خدا مطلب نشو چې زه تاسو سره مینه کوم. نه د مینې خبره خو ما نه ده کړې. مینه خو چې زه کومه زه د عثمان د خور سره مینه کوم هغه ما لاس هم نه راکړي. هغه واحد لور کړی دا هغه ته کوئی دن شوی دا ښځه به بیا به دواړه مینه وکړو که نه. او زه د عثمان لور کړم د نازک روډ لا دا لا څنګه چلله عثمان دی مال نه راکو چې زما څوک خوښ شي هغه دی عثمان دی کوي. نه اوس ته په دې ساعت باندې هم چې I love you ولې آی هیټ یو دا قشن مړی والله نره ښځه یې که نه نره ښځه یې نره ستا پلار دی نرو پښتونو ته ځان ته ویسو زه ځان ته سم دم سړی چې ته راته ای خېټې وې که نه داسې به راته د دنیا جینکۍ ای خېټې وې د دنیا د پتا کې دي څو خامخا به درته وایي نو خامخا چې راته وایي که نه په ما کې به صحیح نه ځکه به راته وایي چې ای خېټې وې لومبې خو درته زه یم چې آی هیټ یو آی هیټ یو آی هیټ یو. مهرباني دا ګور دا چې کوم دی ته ځان له اوس عزت سیوا کې بس زما خوښه یې که نه بس ما درته یو پیری لبي او تا شپېته پیری خېټ وویله ده خبره واوره وایه زه چې تا ته آی هیټ یو ویم د دې نه ته څه مطلب اخلې. زه د دې نه دا مطلب اخلم چې لکه ما ته خو د ای خېټې دومره پورې پته نشته خو دونه راته پته ده چې لکه ته به ما څه واده کې او ته ما ته 2 پیرې 3 پیرې 4 پیرې به واده وکړي. دا څه ګوګوشتو دی یا الله ډېر سادهګان موردل خو داسې نه ولې خیر دی که نه نو ګل مکۍ خیر دی دونه پورې خو فضیلت دوم دی زما ها فضیلت رښتیا ګل مکۍ هغه بله دا دومره لکۍ چې ده اوس راته رایاد شو دونه کمڅۍ پرېښي دي خو دا مې درته ویله چې یو پیره درته وایم بیا هم درته وایم او بیا هم درته وایم سوچ پرې وکړه آی هیټ یو به درته زه ویم ته آی لو یو وایه آی هیټ یو I love you. I hate you too. I love you. ډېر اواز شو سم خوند کوي والله سم خوند کوي. دا خبره مې ته کوله که نه زه د مور او د رونو او د خویندو دقه یو ورور یم که نه او ما سره واده وکړه ځالې مې چڼې بدله راوړم لوبیاګانې بدله راوړم ساګونه بدله پټون راوړم سوکړکان بدله پخوم شملې بدله کوم هر یو شیز کوم مړه به شم خو تا سره به واده ونه کړم تا ځان ته کتلي دي زه به هم د پسې ځان مړ کړم خو تا به رانه بل څوک بونیځي زه تا ته ګورو ځان به مړ کړې ځان ستا په شان ما ډېر لیدلي دي ته چې ما ته دا کار روزګار دا خبرې کوې که نه عثمان ولې کار روزګار کوي هېڅ هم نه کوي دقه شان ګرځي ام عثمان نه کوي خورې بلاشي کپړې ګنډل کوي او له 100 روپۍ زرخه ډېرې دي پخپله به کوي بیا اوازونه پخپله شروع دي ته خو نه اوس یو نه بیا یې نه مړې والله چې ستا دپاره به زه دومره روټۍ خورم دومره روټۍ که نه چې دا څنګه مې خېټه یې ورته وګورې او زه به څه خورم تی هم خوره که نه چې تا نه پاتې نور نیولې د دې کې د دې نه چې پاتې شي زه به څه وخورم که نه خیر دی ویم چې ځان راته 10 ټوټې کې که نه واده راسره نه کوم آی هیټ یو آی هیټ یو آی هیټ یو الله دې خوشحاله که بس زما دپاره دام کافي ده زما دپاره دام کافي ده دې باندې زما کم از کم 3-4 هفتې تېرېږي چې بیا د له مخې له راشم بیا هم د چا د قصد وایه خبره کوم راتلونکي اتوار له زما واده دی یم چې بیا راشي زما څه که نه نه د عثمان سره نه مړې عثمان به ظالمې ته عثمان ته ویل څه غواړې عثمان نه تو غواړې څه هغه خو دقه شان چې دی د هغه سره واده نه کړي ته څنګه زه خو الحمدلله
ځان له به موټر هم هغه واخلم څنګه ښکلی دی هینډسم دی کومه پرسنالټي یې ده زمړي ته اړو پیږي نه خنین سم خو دې زیم پلان ساده سیم زما ډیره ده دا نه نه کو ډیر سره بیم باج راتو غخګه کنه ډیر سره راتو اسمان کې راتو ستوري مرا کوس کې خو بادر سره نکوم بس می کوه ما ته پاپتا کې پیراسي خېټي وای آی هیټ یو مهرباني بس چې دا بیا څه نه شی دی امزه در نظم تا خو مال دماغ خراب زم در نه زما چې واده را سره نه کې سره په خېټي وراته ویل کا دا انصاف ته چې ته اوس ما سره واده نه کې بار راته چې خېټي آی هیټ یو مهرباني بس په دې باندې بس دا لاړم نه یا الله دا څه شی دی I hate you. کومه چې هفته کې خامخا یو پیر ماته آی هیټ یو مهرباني آی هیټ مطلب خدا دی چې زه تا نه نفرت کوم دی وی جوړ دا وی چې ما سره زه تا سره مینه کوم